کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تش بول چې دي تشې میچازي آیا دا پاکي دي او داسې ثابت دي چې دا چا څکلي دي الجواب نو ډېر ورو به هم د بریلیانو نه څه اورېدلي چې هغوی دا کیسې موسې ډېرې کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تش بول واړه بول یا تشې میچازي د دې د څکو په باره کې دوه روایتونه دي چې دوو ښځو دا څکلي دي یو روایت د ام ایمن دی امام حاکم راوړی دی امام طبراني راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې د کور په یو ګوټ کې یو لوښی پروت و په هغې کې تشې میچازي وکړې پخوا به دغه لوښو کې میچازي کولې بیا به هغه بهر صفا کول هغه لوښي پخوا داسې طریقه وه دا خو د نږدې وخته پورې دا طریقې وي یعنې که زمونږ کوم څوک سپین ږیره وي ډېر چې تپوس وکړي هغه به درته هم دا طریقه بیان کړي نو دا یو لوښي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تش بول کړي و هغې بیا سیټ ته یې ښودو نو ام ایمن وایي چې زه د شپې راپاڅېدم او زه تږي وم نو دغه لوښي کې چې څه و هغه ما وڅکله و ما ته پته نه وه سهار ما پیغمبر ته ووایي وایي سهار راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ام ایمن دغه لوښي کې چې څه دي دا واړوه ما ورته وایي چې هغو ما څکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو چې هغو زما بول یو دا روایت دی او دا سندن کمزوری دی دویم روایت امام طبرانی امام بیهقی راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لوښی و د کټ لاندې به یې ایښودو پای کې به رسول الله وسلم تشې میچازي کولې د شپې سهار به بیا صفا کو تشې میچازي به یې ترې اړولې نو په دغې کې تشې میچازي کړې وي بیا راغی چې دغه لوښی لرې کې چې وکتو به یې کې دننه څه نه و نو هلته یو ښځه وه برکه هغې نوم دې ښځې نوم برکه و دې ښځې به د ام حبیبه خدمت کوو هغې د ځان سره راوستې وه د حبشې نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې برکت یې وی هغه دې کې خو بول و هغه څه شو وی هغې ورته وایي چې ما څکلي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بس بیا خو د جهنم د اور نه دې ځان بچ کړو دا حدیث هم سندن کمزور دا دوه روایتونه دې باره کې راغلي دي او دواړه روایتونه سندن کمزوري دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بول تشې میچازي اصل په دې کې دا دی چې دا هم د باقي انسانانو په شان دي لکه دې لپاره څه استثنا نه ده ثابته چې دا پاک دي صحیح خبره دا ده اوس پته نه شي چې بعض خلک به څه فتوې لګي دا خو د خلکو کارونه وي خو موږ یو اصولي خبره کوو بنیادي دلایلو پر اړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم استنجا کوله که نه کوله استنجا به کوله قضای حاجت نماز به لازم استنجا کوله بل دا ثابت هم نه شوي چا دا میچازي څکلي دي هغه دوه حدیثونه دي دواړه څه دي کمزوري ښه که ثابت هم شي که دا دواړه حدیثونه ثابت هم شي نو دواړو قصدن نه دي څکلي په غلطۍ سره یې څکلي او هغوی کې اوبه دي یعنې که بالفرض دا حدیثونه ثابت هم شي نو هغوی داسې ارادتن خو نه دي ورغلي چې موږ زولی میچازي څکو ته پته نه وه چې دې کې دنه څه پراته دي دې کې دنه میچازي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باقي انسانانو په شان انسان دی د هغوی په شان بدن د هغوی په شان تشې میچازي د هغوی په شان اودسماتې به کوو قل انما انا بشر مثلكم قرآن کی حدیث کی دی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث سے انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا جستاسو بشان انسان زمانه میں یریگی خبر سنجتاسو نے یریگی یہ روایت کی دی سی راجی صحیح مسلم کی داشتی انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر زم تاسو بیا انسان یم څنګه چې تاسو کې یو سړی غوسه کېږي دغه شان زه هم غوسه کېږم تاسو کې یو سړی راضي کېږي دغه شان زه هم راضي کېږم ها اوس استثنایي حالات راشي
یو نص راشي چې وایي کېدی چې دا خبره د پیغمبر دپاره خاص بیا صحیح لکه اوس صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي عایشې ته یا عایشه ان عینی تنامان ولا ینام قلبی زما سترګې ویده کېږي خو زما زړه نه ویده کېږي صحیح شو دا د پیغمبر دپاره دا خبره خاص ثابته شو یا لکه حدیث کې چې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی انس بن مالک پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي موږ بیان کړی مې څو پیرې اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظهري دا صفونه برابر کړئ ځکه چې زه ستاسو د شانه ینم نو اوس موږ داسې کولی شو چې دا د پیغمبر دپاره څه شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره خاص شو داسې قسمه حالاتو کې نور عام چې کومې مسلې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې لکه څنګه چې د امتیان وي والله اعلم